بیخي ډېرې ورځې کېږي چې موږ تاسو سوشل میډیا کې بحثونه ګورو. زه غواړم دغه موضوع ته نن له یوې مختلف زاویې نه وګورو. هغه زاویه دا ده چې آیا د طالبانو په راتګ سره او د جمهوریت په سقوط سره د پاکستان استراتیژیک اهداف، د پاکستان د پوځ استراتیژیک اهداف ترلاسه شو که نه؟ د افغانانو مشخصا د پښتنو ستره بدبختي دا ده چې موږ تر اوسه هم خپل دښمن سم نه پیژنو. موږ نن هم لوبه د احساساتو پر بنیاد کوو. زموږ خبره د زنده باد و مرده باد پورې ده. موږ ورته تورمخي پنجابی وایو، دالخور ورته وایو، له دې اضافه مو په وسه نه دي پوره. برعکس دشمن په ډېر مهارت او منافقت لوبه کوي. ډېر سنجیده په تدبیر سره، پلان سره ستراتیژیکه لوبه کوي. او همدا یې دلیل دی چې دوی دننه په افغانستان کې په وار وار حکومتونه یې نړولي دی، رئیس جمهوران یې درته په دار کړی دی، یا یې د وطن څخه فرار ته مجبوره کړی دی. په هر صورت بیا هم پوښتنه تکراروم، آیا د طالبانو له راتګ سره د پاکستان استراتیژیک اهداف پوره شول؟ لومړی، پاکستان نغوښتل چې په افغانستان کې یو ملي او رسمي حکومت شتون ولري چې د دوی د سیاسي دستګاه سیال وي. نه په افغانستان کې ملي حکومت شتون لري، نه رسمي حکومت شتون لري، یعنی کاملا حکومت شتون نه لري په افغانستان کې. په دوام قدم کې د پاکستانیانو هدف دا و، دا د سولې په مذاکرات کې په وار وار ویل چې د افغانستان د پوځ تعداد خورا پراخ دی، افغانستان کوچنی هیواد دی، 3.5 لکه قوت ته ضرورت نه لري، دا تعداد باید کم شي. د افغانستان د پوځ څخه خار خوړل، نه یوازې چې هغه تعداد یې کم کړي بلکې هغه پوځ د یو وطن د یو هیواد ملي پوځ د دویم ځل لپاره وپاشل درته، د دوهم ځل لپاره 3.5 لکه قوه ورک شول، ملي قوه. دریم هدف د پاکستان دا و چې دوی هیڅکله په اقتصادي لحاظه د افغانستان محتاج نشي و افغانستان همیشه د دوی محتاج پاتې وي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې زموږ راشه ورشه د مرکزي اسیا سره بیخي زیات، تاجکستان سره، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، او پاکستان هم کرار مجبور و چې د دغه هیوادونو سره تجارتي اړیکې وپالي. خو د دغه هیوادونو سره لاره زموږ سره و. د پاکستان په هیڅ قیمت نه غوښتل چې دغه لاره د افغانستان له ادرسه، د افغانستان له طرفه پر دوی باندې د فشار د آلې په توګه استفاده سي، لکه دوی چې پر موږ باندې د بولدک او د تورخم دروازه استفاده کول زموږ پر ضد، چې دروازه وتړي. همداسې موږ هر وخت کولی سوای چې پر دوی باندې مرکزي اسیا ته لاره وتړو. دا اوس چې په چین کې د طالبانو او د پاکستانیانو د دوی په چم د سولې مذاکرات او خبرې روان وو، پاکستانیانو یوه غوښتنه همدا وه چې دا لاره به نه تړل کېږي، موږ به مرکزي اسیا ته آزادانه رفت آمد کولی سو. دوی څلورم هدف دا ول چې افغانستان د کدرونو څخه خالي کړي. پاکستانیان په دې پوهېږي، هر هېواد په دې پوهېږي چپ له طالبانه چې هیوادونه پر انسانانو باندې جوړیږي. داسې انسانان چې ملایان نه وي، په ملا، په پنډت، په پریست وطنونه نه جوړیږي. وطنونه په هغه انسانانو جوړیږي چې مسلکي کدرونه وي، چې د مکتبونو څخه او پوهنتونونو څخه فارغ وي. هغه بسته نسل د افغانستان څخه ووتل. له دې ستره ضربه نور افغانستان نسوای لیدلی.
د پاکستان بل استراتیژیک هدف چې شو دا تر ټولو مهمه ده. پاکستان غوښتل چې د نور په نړیواله کچه باندې ځان ری برانډ کړي، برانډینګ د سره وسی، ځکه پاکستان ډیر بد نوم لري. نوم یې درلوده چې دوی ترهګر پالي، دوی نور هیوادونو ته انفجار و انتحار استوي او د دې په مقابل کې خورا زیات شواهد ول. پاکستان غوښتل خپل دغه تصویر کرار نور صاف کړي. نو که دا تصویر صافول بیا خو باید خپل د مرداریو بار خو باید پر یو چای اچولی وای، کچرای باید یو چیرې اچولی وای. هغه نن افغانستان دی. افغانستان یو وخت د نړیوالې ټولنې سره د ترهګرۍ په مقابله کې یو ستراتیژیک پارتنر و د یو هیواد په صفت. نن افغانستان د امریکې لخوا، نن افغانستان د پاکستان لخوا بمباریږي چې په افغانستان کې ترهګر دی. تاسو خپل اوس فرق وګورئ. د اوس چې د ایران او د امریکا مذاکرات روان دي په پاکستان کې، موږ تاسو خو په مسخره واړو، ولې دا مسخرې نه دی. د مذاکرات که کامیاب سي که ناکام سي، پاکستان ټولو ته خپل زور وښودل په منطقه کې چې زه یو پلیر یم. دا چې په واوره د امریکې رئیس جمهور ورته لیکنې کوي، عاصم منیر ته وایي چې زما د خوښې فیلډ مارشال، دا تاسو ساده خبره بولئ؟ دا همدا خبره کوي چې پاکستانیان خپل په لوبه کې کامیابه دی، ISI کامیابه دی، د پاکستان پوځ کامیابه دی. ناکامي زموږ ستاسو ده. یعنی دوی دونه ماهره لوبه کوي، نه یوازې دا چې طالبان په لاس کې دی، بلکې هغه ډلې چې د طالبانو په مخالفت کې ولاړ دی، لکه د مقاومت ژبه، دغه هم د دوی په کنټرول کې دی. تاسو د مقاومت ژبې خلک وګورئ، عیناً هغه ادبیات کاروي چې د ISI مامورین کاروي. نو یعنی که اوس هم په دې تاسو سر نه خلاصوئ، زه نه پوهېږم چې موږ نور څه ووایو. د طالب ورکول په کار دي د افغانستان څخه، خبره دا ده. د طالب د فکر، طالب طرفدار دا باید ورک سي. څو چې دوی ورک نه سي، دا خو یې پیل دی. زما دا خبرې دي تاسو ته یاد وي. په راتلونکي 15 کلونو کې وګورئ چې په افغانستان باندې څومره نور بدبختي نازلیږي. په امنیتي لحاظه وګورئ چې څومره امنیت ګډوډ کېږي، په اقتصادي لحاظه وګورئ، په بشري لحاظه وګورئ، په هر لحاظه چې تاسو ورته وګورئ. وګورئ همسایګان مسه کوي، لوبه یې وګورئ. موږ تاسو تر اوسه نجونې مکتب ته نه پرېږدو. ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن اعلان وکړ چې د سټریټ هورموز زه بلاکیټ کوم، کشتیانې استوم، یوه کشتۍ به هم د هغه ځای نسي تېرېدی بدون ما اجازې، او هغه کشتۍ که هلته راهم سي زه اجازه لرم چې په داخل کې وګورم. د چین ډیفنس منسټر دا اعلان وکړ چې زما د ایران څخه ټریډ اګریمنټ لرم او زموږ کشتیانې نه څوک کتلی سي، هم به تېرېږي. بزنس از یوزول. د England Joint War Committee دا اعلان وکړي چې زموږ د انشورنس پریمیم پر کارګو کشتیانو باندې 1% لوړ سو، نو موږ دغه پریمیم نسو ورکولی، خپل د کشتیانو دفاع نسو کولی، نو زموږ کشتیانې به ځای پر ځای درېږي. ګرده دنیا وایي امریکا غواړي چې چین په فاینانشل ټریپ کې واچي، مګر که د امریکا دا غواړي، امریکا خپل اکانومي باید سټیبل وي. فعلا موږ انټرست ریټ په 3.75% دی او امریکا اکانومي سټیبل نه ده. موږ خپل په داخل کې یو کوټه مشکلات لرو او ډالر ورځ په ورځ ډیکلاین کیږي، ولی چې د پټرو ډالر داسې یو تاو بالا کیږي. نو دنیا وایي که دغه بلاکیټ وسی او د تیل د مځکې څخه راونوځي، کرار د مځکه یو دم بندیږي او سیز کیږي لکه کانکریټ، بیا هیڅ تیل هم نه راوځي او تیل به 200 بیرل ته ورسیږي. که 200 بیرل ته ورسیږي، د دنیا ګرده مملکتونه ډالر او د امریکا بانډز مارکیټ به فلډ کوي او د امریکا اکانومي به کلاپس وکړي، د مابین څخه ولاړ سي دغه امپایر. یو واري په 1956 کې انګلند هم داسې کوشش وکړي، د دوی اکانومي ډېر په ډیکلاین کې و، د دوی پیسې په ډیکلاین کې وې،
نو هغه وخت بانکونه د دوی نه وه، دوی چې کوشش وکړي امریکا خپله ډیټ ځینې واخیستله او د انګلند امپایر کلاپس شو. اوس هم امریکا 40 تریلیون ډالر په ډیټ کې ده، دا هم په یاد اوسه. که تاسې غواړئ چې په یو سټاک کې خپلې پیسې واچوئ او میلیونران سئ، نو کوشش وکړئ چې لاکهید مارټن، بوینګ او کیټرپیلر کې واچوئ، مګر هغه وخت چې هغه راک بارم ته ولاړ سي، ولې دا ډیفنس کانټراکټر دی او ډیفنس کانټراکټر دا ګرد دنیا په کاریږي. نو دوی که هر څونه لاندې ولاړ سي، یو وخت نه یو وخت بیرته راځي لوړ. په دغه کې تاسې بې حده ډېرې پیسې جوړولی سي، مګر پام وکړئ هغه وخت چې راک بارم ته ولاړ سي. دعاوې کوئ چې په دنیا کې دغه جنګونه بند سي، مګر دا ګرده د پیسو جنګ دی. تر اوسه پورې چین یو ټکم نه دی کړی، روسیه یو ټکم نه دی کړی، مګر پیسې د دوی ورځ په ورځ ډېرېږي. نو همیشه مارکیټ ته ګوري چې هغه څه رقم دې خواته او اخواته کېږي. وایي د غټ راکټ غټ میسل هغه نه دی چې په هوا کې په جنګ کې کېږي، هغه دی چې د دوو نمبرو په مابینځ کې دی. یعنی دا د نمبرو جنګ دی. هر وخت چې د نمبر یې وګټي، بیا هغه وخت تاسې وګورئ چې څوک سوپر پاور څخه رایسته کېږي یا څو نور سوپر پاورونه په دنیا کې جوړیږي.